د ازادۍ په نوم جبهه طالبانو د هزاره کانو وژلو ته مخه کړې او په یوه او بله پلمه یې وژني. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ازادۍ په نوم جبهې په دایکنډي کې د 14,000 ګانو وژنه جنایت بللی. که څه هم د دغې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د ازادۍ جبهې پړه پر طالبانو ورچولې. دوی ولې طالبانو د هزاره ګانو وژلو ته مخه کړې او پر یوه او په بله پلمه یې یا وژني او یا یې کډوالۍ ته مجبوروي. بل ورته بیا د طالبانو حکومت ویلي چې د دغې پیښې د عاملینو په اړه پلټنې کوي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.